ملګري راولئ او نن ګرمه ورځ ده. ګوره ښځو میړه خوشحاله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورته تاسو ملګری احسان الله ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلی چې ډاکټر فوزیا کومې ویډیوګانې کوي نو زیاتره ملګري به په ما دغه تنقید کوي چې احسان باید ته ولې دې پسې شوی او د داسې خلکو ویډیوګانې کوي. نو ګوره مونږ عمرې چې دی مونږ یو اصلاحي پیغام ورکوو او اصلاحي داسې پیغام ورکوو چې دا ښځې چې دي دا رنډیانې چې دي دا جنګي چې دي دا په ټیک ټاک باندې لایو راشي. هغه زما وروڼه کم زما وروڼه چې دي بالکل برابر وي هغه اکټ وي هغه دین سره ریلیټډ وي نو د هغو هغه ټوله حوصله ختمه کړي. دوی کو په ټیک ټاک باندې لایو راشي د دوی د ټیک ټاک تاسو لایو وګورئ چې دوی پکې څه څه نخرې کوي ټول پکې ځان بربنډوي او د دې په انګریزیانو ملک کې ده د دې د لباس ته وګورئ او د دې د تاسو پرسنالټي ته وګورئ چې دې په ځان باندې کوم نخرې کړي دي دې دغه نری بلین چې دی دغه اغوستی او ګرځي. نو زموږ دین خو موږ له د اجازت نه راکوي چې یاره یو زنانه چې دي نو هغه دې لغړه ګرځي په بهري هېوادونو کې. نو واقعي خبره ده چې دا افغانۍ نه ده دا یو انګریزي لور ده د دې کو پلار وی د دې مور وی د دوی وروڼه وی نو دې به دا کانې نه کولې. نو زما چې کوم د ټیک ټاک ملګري دي زما چې کوم فیسبوک یوټیوب فرینډز دي هغوی زه ټول ورته وایم چې دا ویډیو ډېرې زیاته شیر کړي چې دا دغې له ورسي دغې کم اصلي له ورسي ولې چې مونږ هر ورځ راځو دغې پسې ویډیو جوړوو خو دا بیا هم هغه خپل حرکات نه پرې باسي. تاسو دغه وګورئ ملګرو دغه ویډیو را سره وګورئ چې دغه بل په ټیک ټاک باندې یو ریلز راغلی دی او دې به دې ریلز کې کومې کپړې اچولي دي. نو راځئ سکرین له سلامونه دوستانو نیکې هیلې څنګه یاستئ؟ بیا یو ښایسته یو بله ورځ شروع شوه موږ به نن بیا سویمینګ پول کوو. د موږ ټول ملګري راغلي دي او ټول هغه کسان چې ژوند لري and they have a life دلته راغلي. بس نن به زه به نن ښایسته پول ته به ځم ډېره ګرمي ده او ډېره هغه ورځ ده چې ورته وایي like it's so hot. څنګه یې تاسو؟ سلامونه دوستانو ستړي مه شئ ملګري راولئ او نن ګرمه ورځ ده. ګوره ښځو میړه خوشحاله باندې ناست دي یوه نوې ښایسته ورځ ده بله د یوې نوې ورځ زه به هم کرا دا کالي وباسم. اول به لږ لمر واخلم لږ به ریلاکس شم او دې نه مخکې چې زه هغه وکړم ویدا به صورت که څنګه مو خوښه ده دوستانو تاسې څنګه خوښه ده؟ زه شروع کوم سویمینګ ته که لږ هغه سم لږ دمه وکړم چې شي وکړم دوستانو. آیا تاسې ما ته دا سوال شروع کړو چې تاسې څنګه ښه ګرم هغه ده ګوره هغه ښایسته مورکۍ ده خپل وړکۍ لور اوسه نه سویمینګ ته مخته کوي هسې ښایسته مور ده. هره لور د داسې بختوره چې داسې مور د خدای پاک ورکړي چې سویمینګ ور زده کړي هره مور او هره ښځه د خدای پاک